बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी क्लास 10 په बायोलॉजी کې چې کله تاسو منډل لا اف انډیپندنت ازارمنت چې دی کله تاسو ختم کړئ نو باقي به یو ټاپک شروع کیږي کمپلیټ ډومیننس انکمپلیټ ډومیننس او کو ډومیننس خو د دې په منځ کې یو ټکی استعمالي کی چې هغه ته مونږ وایو هیومن جینوم پروجیکټ په دې باندې چې تاسو لږ پوه کړئ هیومن جینوم پروجیکټ په دې کې دا ټکی استعمال شوی دی پروجیکټ د پروجیکټ مطلب دا دی چې ډېر کسان نوښت شوی دي دوی یو پروجیکټ چې دی هغه مخې ته بول دی خو بیا په دې کې د هیومن جینوم د دې هیومن جینوم مطلب دا دی چې دا خبره چې دا ریلیټډ ده د چا سره د انسانانو سره په دې کې د جینوم ټکی دی د جینوم مطلب سره پرس کدا زموږ سره یو هیومن باډي ده د خبره چې د بغور ووري پرس کدا زموږ سره هیومن باډي ده د هیومن باډي باندې چې کار شوی دی او په دې کې دا کار شوی دی چې زموږ سره د کوم هیومن باډي چې دا نو په دې هیومن باډي کې چې دی ټوټل نمبر اف جینز چې دي دا څونه دي ټوټل نمبر اف جینز نو ټوټل نمبر اف جین چې دي دا ولې معلوم کړل دا هغه وجه دا ساينټیست په دې خبره باندې رسیدلی دي چې په جسم کې هر یو خصوصیت چې دی کنټرول کیږي دا هغه لپاره یو سیس موجود دی او هغه سیس ته موږ څه وایو جین او دا جین چې دی دا زموږ سره د ډي ان اے حصہ ده او دا ډي ان اے په کوم ځای کې چې کله موږ د ډي ان اے خبره کوو نو موږ به راشو سیل ته او په سیل کې به موږ راشو نیوکلیس ته چې کله موږ د نیوکلیس خبره کوو نو په دې نیوکلیس کې چې دی دلته کې زموږ سره ډي ان اے پروت دی او دا جین چې دی دا د ډي ان اے یو حصہ ده نو په دې پروجیکټ کې دا خبره شوې ده چې ټوټل نمبر اف جینز چې دي د انسان په جسم کې ناغسو دي هغه د 20,000 نه والا د 25,000 پورې دي یعنې د 20,000 نه والا د 25,000 په منځ کې د انسان په جسم کې ټوټل نمبر اف جینز چې دي هغه موجود دي اوس د دې جین څه کار دی د دې جین دا کار دی چې د دې یو سپیسیفیک سیکوینسي او هغه دا کار کوي چې هغه یو خاص کریکټر زموږ په جسم کې چې دی هغه کنټرول کوي لکه زموږ د سرمنی رنګ شو د چا رنګ چې دی توري د چا رنګ چې دی هغه سپینی نو د دې د کنټرول کولو دپاره زموږ په دې جسم کې یو جین چې دی هغه موجود دی هغه د سرمنی دا رنګ چې دی کنټرول کوي دغه شان د سترګو رنګ چې دی د چا د سترګو رنګ چې دی هغه توري د چا خړی او د چا چې دی بلو کلري ګرین کلري نو د دې کلر د کنټرول کولو لپاره چې دی په دې جسم کې چې دی یو جین چې دی هغه پروت دی نو په دې پروجیکټ کې دا ویلی شي چې هیومن باډي کې چې دی د 20,000 نه والا د 25,000 پورې جینز چې دي هغه پراته دي خو اصل کې ټاپک دا دی چې بیا زموږ سره چې دی دوه قسمه جیني مینلی زموږ سره چې دی دوه قسمه جیني یو زموږ سره دی ډومیننټ جین او بل زموږ سره دی ریسیسیو جین په دې باندې ځان پوه کړئ یو ډومیننټ جین دی یو ریسیسیو جین دی نو د ډومیننټ جین مطلب څه دی د ډومیننټ جین مطلب دا دی چې کله یو جینس په جسم کې موجود دی ځکه چې دا د 20 نه 25,000 پورې دي په دې 20 نه والا د 25,000 په دې منځ کې چې دا کم جینز موجود دي که فرض که په دې کې یو جین هغه چې کم کار دپاره ذمهواري دغه جین چې د کم کار دپاره ذمهواري او خپل کار دا وکړي خپل فنکشن چې دی دا پر پام کړي خپل خصوصیت خپل کرکټر وښیي نو هغه جین ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو ډومیننټ جین په دې 20 نه والا د 25,000 په منځ کې داسې یو جین چې هغه د یو کار دپاره ذمهواري خو هغه خپل ډیوټي ادا نه کړي هغه خپل ځان چې دی شو نه کړي د چا د وجې د ډومیننټ جین د وجې چې خپل ځان شو نه کړي خپل کرکټر چې دی هغه ایکسپریس نه کړي مطلب دا دی د هغه چې کوم کار دی هغه بالکل پټ پاتې شي نو هغه جین ته موږ وایو ریسیسیو جین نو کلاس 10 په بایولوژي چې کله تاسو کمپلیټ ډومیننس انکمپلیټ ډومیننس او کو ډومیننس چې کله تاسو وایي نو تاسو ته به ډومیننټ جین او ریسیسیو جین چې دا به خامخا راځي چې په دې باندې تاسو پوه وایئ چې کم جین خپل کرکټر شو کړي هغې ته موږ ډومیننټ جین وایو چې کم جین خپل کرکټر نه شو کوي هغې ته موږ ریسیسیو جین وایو او د دې ټولو خبرو موږ ته کم ځای نه پته لګېدله دا د هیومن جینوم پروجیکټ نه چې دی دا موږ ته پته لګېدله نو دا یو شارټ شاندې معلومات وو په دې باندې ستاسو پوهه چې هغه ضروري وه بیا په دې پسې کمپلیټ ډومیننس انکمپلیټ ډومیننس هم انشاءالله په روان لیکچر کې چې په تاسو پوره تفصیل باندې وکړم که په دې باندې پوه شوي او تاسو ښکاري چې دا فایدهمند دي د معلومات نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېر مننه